أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. د عیسی علیہ السلام واقعیا بیانېږي. د آیاتونو کې د عیسی علیہ السلام د اخر وخت تذکره کوي. نو فرمایي چې مخکې آیت کې وفرمایل چې یهودیانو هم یو تدبیر جوړ کړو د عیسی علیہ السلام د قتلولو، او الله تعالی هم تدبیر جوړ کړلو. نو دې کې د الله تعالی هغه تدبیر ذکر کوي چې الله تعالی عیسی علیہ السلام ته وفرمایل چې زه تا اخلمه. اذ پاوخ کې قال چې وی الله تعالی یا عیسی اے عیسی علیہ السلام انی یقینا زو متوفیکا پورا اغستون کې امتال را. متوفیکا د وفا یفینا دا صیغه ده. وفا معنا پورا کول یا اغستل. وفات هم د دین راځي، وفات کېدل. او متوفی کا معنی ده پورا اغستل، یعنی زتا پورا اخلم، روح او جسم دوانو لرا اغستون کې. ورافعوکا او اوچتون کې امتا لرا الیا ځانتا. فرمایي چې دې کې مختلف اقوال ورکړي دي چې عیسی علیہ السلام هغه د ساعت دپاره اوده کړلی شو، یا هغه وفات کړلی شو، او بیا الله تعالی هغه اوچت کړلو. او یا دا ده چې بغیر د خوب نه، بغیر د وفات نه الله تعالی مکمل هغه اوچت کړلو. فرمایي چې یهودیانو د عیسی علیہ السلام د گرفتارولو لپاره چې کله د هغه کور ته ننوتل، نو یو کس د یهودیانو کم کس چې په عیسی علیہ السلام پسې ننوتلو، نو عیسی علیہ السلام الله تعالی هغه اسمان ته وخیژولو، او هغه کس چې دی په هغه باندې د عیسی علیہ السلام هغه رنګ چړاو شولو. بیا چې دوی دغه کس راونیو او هغه یې پانسي کړلو، نو بیا وروسته دوی چې وکتل، نو د هغه بدن د عیسی علیہ السلام د بدن په شان نه و، صرف چهره مشابهت کولو. او بیا د دوی هغه خپل ملګری چې دی نو هغه هم نه و. نو دوی په دې اشتباه کې لاړل چې دا که عیسی علیہ السلام زموږ ملګری چې شو، او دا که زموږ ملګری نو هغه عیسی علیہ السلام چې شو. نو فرمایي چې الله تعالی اوچت کړلو. الله تعالی فرمایل چې زه اغستون کې امتا لره پورا او اوچتون کې امتا لره الی ځانته. ومطهرک او پاکون کې امتا لره من الذین کفروا د کافرانو نه.
وجاعل الذین اتبعوک او ګرځونکی م هغه چا لره چې پتا یې ایمان راوړی دی او ستا تابعداري کړې ده یعنې عیسایانو لره زه ګرځونکی یم فوق الذین کفروا لپاسه د کافرانو نه الی یوم القیامه د قیامت پورې د قیامت پورې به عیسایان دا د کافرانو لپاسې دوی به په ترقۍ باندې نو ګویا چې د عیسائی دپاره دغه قاعده قانون دی چې دی په نورو اقوامو باندې اوچت وي لیکن دغه نور اقوام چې کله دوی کافرانو نو که چېرې مسلمانان دوی په خپل دین باندې پوره او صحیح عمل کوونکي وو نو بیا به مسلمانان اوچتي لیکن که چېرې مسلمانان چې دي دوی په خپل دین باندې عمل نه کوو نو بیا به دغه زړې قاعدې مطابق عیسایان په دوی باندې لوړ او اوچت وي نو د دې د وجې نه یهود او عیسایان د مسلمانانو د ګمراه کولو دپاره د بېلارې کولو دپاره رنګ حربي استعمالی چې دا خلک په خپل دین باندې عمل کوونکي ونه ګرځي نو چې دوی په خپل دین باندې عمل نه کوي نو دوی به بیا د عیسائی هغه د دبدبې لاندې او که چېرې دوی په خپل دین باندې عمل کوونکي وګرځېدل نو بیا به الله تعالی دوی غالبوي البته یو بل آیت مبارکه کې الله تعالی فرمایي چې الله رب العزت دین حق اسلام چې دی دا را لېږلی دی د دې دپاره چې دا په ټولو ادیانو باندې غالب کی نو فرمایي چې کله عیسی علیه السلام راکوز شي نو بیا به ټول ادیان ختم شي بیا به صرف د اسلام په ځمکه باندې یو اسلام دین پاتې شي او نور ادیان ټول به ختم شي نو فرمایي چې ثم الی مرجعکم بیا زما طرف ته ستاسو واپسي ده فاحکم بینکم نو فیصله به وکړم ستاسو په منځ کې فیما په هغه څه کې کنتم چې وی تاسو فیه پای کې تختلفون تاسو اختلاف کوو تاسو چې بس کې اختلاف کړی دی د هغې فیصله خو بیا د قیامت په ورځ کېږي او دنیا کې به دغه ترتیبي کم چې ذکر شو فاما الذین کفروا نو هغه کسان چې کفر یې کړی دی فوعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخره دې آیت کې تخویف بیانې د کافرانو دپاره خاص طور باندې کومو خلکو چې د عیسی علیه السلام نه انکار کړو نو فرمایي چې کومو خلکو کفر کړی دی دوی ته به عذاب ورکو مونږه سخت عذاب په دنیا و آخرت کې وما لهم من ناصرین او نه به د دوی دپاره څوک مددگار واما الذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او درست عمل کړی دی دې آیت کې د مؤمنان دپاره بشارت ذکر کوي فیوفیهم نو پوره به ورکړي دوی ته الله تعالی اجورهم اجرونه د دوی والله لا يحب الظالمین او
الله تعالی ظالمان نه خوښوي. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. دی آیت مبارکه کې بیا تصدیق د رسالت کوي چې نه دا کم واقعي چې مونږ پتا باندې بیان کړله، دا کم آیتونه پتا باندې نازل شولو، دا مونږه لولو پتا باندې، یعنی دا مونږه نازل کړي دي پتا باندې. او الله تعالی چې پچا باندې وحی نازل کی آیتا رسول ویل کیږي، نو دا اثبات شو د رسالت، تصدیق شو د رسالت. نو فرمای ذالک دا آیتونه چې کوم مخکې بیان شو، نتلوه مونږ تلاوت کو دی لرا علیک پتا باندې، من الآیات د آیتونو نه، والذکر الحکیم او د حکمت والا نصیحت نه. اذ یاد کا آغا وقت قال الله چوی اللہ تعالی یا عیسی اے عیسی علیہ السلام انی یقیناً زچیم متوفیکا پورا پورا غستون کے امتالرا ورافعوکا او اوچتون کے امتالرا الی زانتا ومطهرک او پاکون کې امتالره من الذین دا کسان کفرو چې کفر کړي دي، وجاعل الذین او ګرځون کې ما کسان لره اتبعوک چې ستا تابعداري کړي ده، فوق الذین لفاسدا کسان کفرو چې کفر کړي دي، الی یوم القیامت د قیامت پوری، ثم الی نو بیا ما تمرجعکم واپس استاسو ده، فاحکمو نو فیصله به وکم بینکم په منځ تاسو کې، فیما په هغه څه کې کنتم فیه تختلفون چې تاسو پای کې اختلاف کوئ. فاما الذین کفروا نو هغه کسان چې کفر کړی دی، فاعذبهم عذاب به ورکم دوی ته عذابا شدیدا سخت عذاب، فی الدنیا والآخرة په دنیا او آخرت کې، وما لهم من ناصرین نبی د دوی د پاره څوک مددگار. واما الذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات او درست عمل کړی دی، فیوفیهم نو پوره پوره به ورکم دوی ته اجورهم اجرونه د دوی، والله لا يحب الظالمین او الله تعالی نه خوښوي ظالمان لره. ذالک دا آیتونه نتلوه لولو مونږ دی لره علیک پتا باندې، من الآیات د آیتونه، والذکر الحکیم او نصیحت حکمت والا. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.